دلته خو حکم د چې رنګ ورکړه مخالفت به نه کوي که په یو علاقه کې سپین ویښتان رواج و اوس که ته ګیرې ته رنګ ورکوې نو دغه کې یو نوع عجب و تکبر پیدا کېږي چې دا پلانکی دومره لوی بزرګ ده هلته وایي که پرېږدي سپینه پروا نه لري چې عادت وي لکه اوس موږ تاسې په اکثرو ځای کې ګورو د علماو ټولو ګیرې سپینې یو نیم ځای کې دغه سوروالی او د رنګونه استعمال وي خو په بعضې علاقو کې نو ټول خو د یهودو د نصاراو سره مشابه نه دي وایي که هغه و چې رواج سپین ویښتان په یو علاقه کې که ته ګیره ته رنګ ورکوې او عجب تکبر درته پیدا کېدو ځان فوقیت درته ښکاره کېدو بیا دې سپین وي باب الجهل وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البين ولا بالقصير وليس بالابيض الامهق وليس بالادم وليس بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله على راس 40 سنه فاقام من مكه 10 سنين وبالمدينه 10 سنين وتوفاه الله على راس 60 سنه وليس في راسه ولحيته 20 شعره بيضاء وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول ما رايت احدا احسن في حله حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض اصحابي عن مالك ان جمته لتضرب قريبا من منكبيه قال ابو اسحاق سمعته يحدثه غير مره ما حدث به قط الا ضحك قال شعره يبلغ شحم اذنيه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رأيت رجلا من هدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رأي من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل المسيح ابن مريم وإذا أنا برجل جعد قطة أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل المسيح الدجال وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه كان يضرب شعر النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالصوت ولا الجعد بين اذنيه وعاتقيه وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم ر بعده مثله وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعد ولا سبط وبه قال حدثنا ابو العوان قال حدثنا جرير بن حازم كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس والقدمين لم أر قبله ولا بعده مثله وكان بسط الكفين وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله ډېر ویښتان ګوړګتی توب دا مضموم ده نو لهذا علاج دی وایي بالترجل کې یغمنځي دی لږ جعدت دا محمود ده د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویښتان مبارکان داسې وو خوای پیم نه و ډېر راتاو هم نه و درمیانه حاله و دغه صفت محمود ده نو لهذا که چا ویښتان وایي ډېر ګوړګوتي وي لکه د حبشو د سوډانیانو بعضې بیخي او ویښتان یې هسې په سر پورې نښتي وایي د دغه د علاج بالترجل کوي نور دیان حضرت صلی الله علیه وسلم حلیه مبارکه وجود مبارکه او موږ تاسې مخکې ویلې ده چې حضرت پیغمبر علیه السلام د وجود مبارک په لحاظ باندې درمیانه قد و نه ډېر جګ او نه ډېر ټیټ و او اندامونه مبارکان یې غټ غټ و لاس خپړې مبارکې غټې قدمونه مبارک غټ څڼې مبارکې به اکثره وخت په اولې باندې لګېدې د غټ سر چښتن د غټ مخ کاسې چښتن و او دا څڼې مبارکې نه ډېرې خویې پیې وې نه ډېرې تانګې ګوړګوتۍ وې لکه رجل ګوړګوتۍ ویښتان چې ږمنځ کړی شوي په دغه شکل باندې د مخکینی انبیاو حالات هم ځینان ورسره ذکر کېږي ابراهیم علیه السلام په رنګ کې د نبي علیه الصلاة والسلام سره مشابهت حضرت موسی علیه الصلاة والسلام درمیانه حاله سړی ویښتانو کې جعدت څه و او حضرت عیسی علیه نبینا علیه الصلاة والسلام ویښتان مبارکان بیا خوی و لکه د حمام نه چې نوی راوتلی او هغه اوبه یې څڅېږي
خو د دجال په باب کې چې راځي دغه بیا جعادت قطت ذکر کیږي چې ویښتان ډیر ګړګوتي تاو او سترګې یوه د باندې راډه راوتلې نو په ویښتانو کې دا ډیر جعادت وایي مضمون ده علاج دی په ترجل باندې کې چې نو درمیانه حالتوب موجود شي چې نه ډیر جعادت وي او نه ډیر ارسال وي نور خو جزئیات دې مخکې ویلې باب التلبيد وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا وبه قال حدثنا حبان بن موسى واحمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبطت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر تلبید دغه وی چې دا ویښتان څڼې د انسان چې چیرې په سفر مفر باندې ځي بیا خو نو د صفایي او د دغو شیانو اهتمام نشي ډیر کولی بیا خاص کر د احرام په حال کې نو لکه کڼ دا موږ تاسې مخکې خلکو رواجونه د زنانهو ته د ناویتوب په وخت کې به کڼ ورته کو داسې یو کڼ سریښناک شی په د ویښتانو استعمال کې نو د ویښتان سره پراته نښتې وي لکه کوڅۍ چې تر جوړې کې دا تیتیږي نه اوس په دغه ځای کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او زوی مبارک عبدالله ابن عمر دغه دوه خبرې دوه احتمالات لري حضرت عبدالله ابن عمر د خپل پلار قصه کوي چې ما د حضرت عمر رضی الله عنه نه واورېده من ظفر فلیحلق څوک چې ویښتان کوڅۍ کوي بیا دې ورخي ولا تشبه بالتلبید تاسې تشبه بالتلبید سره مه کوي حضرت ابن عمر ما پیغمبر علیه السلام لیدلی د ملبدن اوس دغه معنا څه ده اول د حضرت عمر رضی الله عنه د قول معنا چې ده بیا نو د حضرت عبدالله ابن عمر د قول خبره معلومیږي د حضرت عمر رضی الله عنه قول مراد یا وایدا ده دا کوڅۍ چې څوک جوړوي خو د تلبید سره ځان مشابه کوي لکه هغه چې بیا نه تیتیږي نو دغه هم نه تیتیږي خو د احرام په حال کې چې څوک تلبید وکیم وروسته به یرخي چې کوڅۍ وکیم ور ودې یرخي حضرت پیغمبر علیه السلام تلبید کړی و خو سر مبارک یې ورخیه حضرت عبدالله ابن عمر بیا تایید کوي و مام نبی علیه السلام لیدلی ده چې سر یې ملبد و یوه معنا یې دا ده چې هلته د احرام نه د ځان خلاصولو په وخت کې د کوڅۍ ولام باید سر ورخي دومه معنا دا چې یو سړی په ویښتانو پورې تنګیږي چې اوس روانېږم د احرام په حال کې په سفر باندې ویښتان مې تیتیږي نو کوڅۍ کوي یې د پراګنده‌توب نه ځان ساتي په دا تلبید کې دا کوڅېتوب کې مشابهت د تلبید کوي عین تلبید خو نه د مشابهت کوي نو خو د اوله نه د سر ورخي د ده معنا دا ده د اوله نه د سر ورخي چې روانېږي د دغه مدکې نه 15 شپې مثلا مزل د تر حرم شریف پورې په احرام کې د وخت تیریږي بیا په سر پورې په عذاب تلبود سره مشابهت کوي خو دغه نه ورخیه هلته چې ځي بېرته به بیا کنکۍ ویښتان راشنه شوي تکلیف به نه وي درته دا دوم احتمال په دغه کې حضرت عبدالله ابن عمر تردید نه کوي دریم احتمال د حضرت عمر صاحب د قول دا ده چې کوڅۍ چې څوک کوي دا تشبیه دی د تلبود سره او تلبود منع ده نو د هغو سره ځان مه مشابه کوئ په حالت احرام کې وي که په غیر د حالت احرام کې وي خبره عامه شي نو بیا حضرت عبدالله ابن عمر تردید کوي چې نه ما نبی علیه السلام لیدلی چې د احرام په حال کې سر ملبد و چې د حضرت عمر صاحب خبره په عموم باندې حمل شي احرام و نه احرام پورې عامه شي چې تاسو تشبه بالتلبود مه کوئ نو دا معنی تلبود ممتنع ده حضرت عبدالله ابن عمر بیا تردید کوي د خپل پلار د قول چې نه ما نبی علیه السلام د احرام په حال کې لیدلی ده چې سر مبارک ملبد و کاڼ غوندې پورته پل شوی و چې هغه ویښتان یې سره تیت نه وي
باب الفرق وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. وبه قال حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. دا چې څوک څڼې لري د څڼو بیا اوس دوه حاله دي. یو دا چې ویښتان په دا منځ کې داسې لیکه وباسي، نیم په یوه طرف نیم په بل طرف، حتی چې سپینه لیکه پیدا شي، سپینه لیکه پیدا شي. او یو دا ده چې ویښتان پرېږدي دغسې لکه دا خلک چې پیکای ورته ویي په ده خوا او په ده خوا باندې. د ابتدا د اسلام کې حضرت پیغمبر علیه السلام په کوم مشخص حکم کې به چې حکم نه و نازل، د کوشش کوو د موافقت د اهل کتابو. یو خو اهل کتاب دی نو نسبت کېدی شي د شرایع من قبلنا او دغه حکم وي، او بل د تالیف دپاره. نو اهل کتابو عادت دا و چې دوی به دا ویښتان نه اړول او مشرکینو اړول. نبی علیه السلام اول د اهل کتابو د موافقت رایه وکړه، خو وروسته حکم د تفریق راغی چې جدا کول. بیا حضرت پیغمبر علیه السلام سر مبارک دا به مخکې موږ ته شمایل شریف کې چې لوند و یا به غوړ و چې منځل کې اړول کېدو به نو سر مبارک به یې واړو. ام المؤمنین وی ما چې هغه خوشبویي استعمال کړې وه د ده په سر کې، دا منځ لیکه کې د احرام په حال کې هم رڼوالی لیدی کېدو لکه اوس هم چې زه وینم په سترګو باندې. نو اوس حکم دا ده چې څڼې چې څوک پرېږدي، نبي علیه السلام آخر الامرین تفریق کړی ده چې څڼې مبارکې اړولې دي په یو طرف په بل طرف باندې، نو بهتره دا ده چې څڼې واړول شي. باب الذوائب وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عباس قال اخبرنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره. قال فأخذ بذرابتي فجعلني عن يمينه. حدثنا عمرو بن محمد قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا وقال بذرابتي أو قال برأسي. د سر کوڅۍ د نرانو دپاره څرنګه دي؟ د دغه ځای نه ثبوت راځي. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې په کومه شپه کې چې زه د خپل ترور په کور کې د نبي علیه السلام په کور کې ویده وم، حضرت پیغمبر علیه السلام چې د شپې قیام اللیل کوه، ما اودس وکړه، زه په چپ طرف ودرېدم، نبي علیه السلام د کوڅۍ نه راونیوم، ښي طرف ته یې کړم. نو خو ثبوت راغی د کوڅۍ. څوک وایي چې د نرانو دپاره کوڅۍ کول مکروه دي. او دغه زلفې چې په دغه ځای راپرتې وي، په دغه کې څه ویښتان اوږده اوږده یې لکه کوڅۍ په شکل، دا وایي پروا نه لري. د نرانو سره تشبه به بالنساء نه کوي. خو که یو قوم کې رواج و د څڼو کوڅۍ کول، نو بیا د غسل په وخت کې به نر کوڅۍ خلاصوي. که رواج وي هم هغه به خلاصوي، د ښځو سره بیا په د حکم کې فرق شته. باب القزع وبه قال حدثني محمد قال اخبرني مخلد قال اخبرني ابن جريج قال اخبرني عبيد الله بن حفص ان عمر بن نافع اخبره عن نافع مولى عبد الله انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فاشار الينا عبد الله قال اذا حلق الصبي ترك ها هنا شعر وها هنا وها هنا، فاشار لنا عبيد الله الى ناصيته وجانبي راسه. قيل لعبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال الصبية. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما، ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قزع دا چې بعضې سر ورخي بعضې پرېږدي. د مخکې وخت کې جاهلیت په وختو کې هم رواجونه، اوس هم د موږ کوچانو خلکو کې دغه شیان شته
د کنکي سر نور ورکم کی په دغه ځای باندې د یو کوڅې غوندې اشنې ګوډې یې پورې زړولې دلته یې ورپرېښي لږ دلته یې ویښتان لږ ورپرېښي دلته یې لږ ورپرېښي د دغه نه حضرت نبي علیه الصلاة والسلام ممانعت کړی ده یا ټول سر کم که یا ټول سر پرېږده او یو صورت یې صرف دومره ښولی ده چې که د زینت دپاره مثلا پاس ککرۍ رخیلې ده دا یې څټ ویښتان تر دغه ځایه پورې دا یې پرېښي دي چې د خلکو په نظر اوس دا یې خولۍ نه رالوڅ ټولې لکه څڼې داسې پرېښي دا پروا نه لري دا یو قول چې دا رانقل کړی خو په عامه اوقاتو کې چې نور ویښتان ورخي او دلته په دغه ځای باندې لږ ویښتان ورپرېږدي په دغه ځای باندې لږ ویښتان ورپرېږدي په دا ټنډه باندې لږ ویښتان ورپرېږدي د دغه نه نبي علیه السلام ممانعت کړی باب تطيب المرأة زوجها بيديها وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض. دا مخکې موږ تاسو خبره کړې وه چې ښځه د خپل میړه د خدمت په باب کې باید اهتمام وکړي سره له دې نه میړه په ښځه باندې دا حق نه لري چې د میړه سر ورغوړوي یا ګیره ورغوړوي یا یې ورغمنځوي لیکن که د نیک اخلاقۍ په بنیاد باندې ښځه د ده د زړه د خوشحالولو دپاره کړي نو دا کړی شي حضرت المؤمنین وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر مبارک په خپل لاس باندې د احرام د تړلو نه مخکې او د احرام نه د ځان خلاصولو په وخت کې مخکې تر دې چې طواف افاضه یې نه یې کړی د سر مبارک ما په خپل لاس باندې ورخوشبویه کړی ده اوس د احرام په حالت کې وطیبتو بمنا قبل ان یفیض دا څرنګه دا مسله پرونه غالبا وکړه چې د لسم په ورځ باندې چې شیطان اولی ذبح وکي د دغه نه بعد خو ذاتي حلق کړی شي د طواف سره خو ترتیب مستحب ده او چې حلق وکړو حل له كل شيء الا النکاح بیا خو خوشبویي استعمالول روا دي ګنډل شوي جامې استعمالول روا دي نو دا په داسې وخت کې حضرت المؤمنین دا وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر مبارک ما په خوشبویي باندې ورکړ کړی چې د احرام نه مکمل یا نه وتلی خو من وجه وتلی و ذبح شوی و هغه چې د شیطان ویشتل شوی و دغه نه بعد ذاتي روا ده چې خوشبویي مشبوي استعمال کړي. باب الطيب في الراس واللحية وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم باطيب ما نجد حتى اجد وبيص الطيب في راسه ولحيته. خوشبویي استعمال روا ده او چې ښه خوشبویي د سړي سره وي کمزوری دی وای استعمالوي نه ښه خوشبویي د استعمالوي د تکبر او د فخر په عنوان باندې نه حضرت پیغمبر علیه السلام ته خوشبویي خوند ورکوه چې کومره ښه خوشبویي به د پیدا کولی شوه هغه یې استعمالوله نو وایي په هغې اقتدار چې سړی کړی شي. باب الانتشاط وبه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما ان رجلا انطلع من حجر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك راسه بالمدرة فقال لو علمت انك تنتظر لطعنت بها في عينك انما جعل الاذن من قبل الابصار. د سر غمنځول شته حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په لاس کې مدره مخکې موږ تاسو ویلي وو دا د غمنځي د یو غاښ په شکل یو اوږده لکته شی به دوی جوړ کړي وو دا سر کې به داسې وایه ویښتان به یې په سمول هلکه سر خارش و دا شیانو دپاره دا یې په لاس کې ده یو چا داسې د وره د چولې نه ور وکته چې ودرې نبي علیه السلام په کور کې شته که نه شته ده ورته ویلې که ما ته لیدلی وای په دغه مې په دا سترګو کې ویلی وای دا اجازه خو چې سړی غواړي خو د نظر دپاره چې په کور په شیانو باندې نظر ونه لګي کې اخو درس شو موږ ته د حکم په لحاظ خو ورسره د امتشاط ثبوت راغی چې نبي علیه السلام په خپلو څڼو مبارکه کې اخلی وای. باب ترجيح الحامل زوجها وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها مثله. حیضه ښځه د حیض په حال کې د میړه خدمت کوی شي مخکې بار بار ویلي دي په لاس کې خو حیض نشته نو د سر د میړه په حیض په حال کې مرغمنځوی شي مینځلی هم شي. باب الترجل وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن اشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ووضوئه.
چې سر منځوي اول به ښی لوری منځوي نبي علیه السلام ته ښی لوری مستحب و په اوداسه کې به اول ښی طرف منځو په سر منځولو کې د چپلکو پښو کولو کې کالی اغوستلو کې د عزت شیانو ټولو کې به ښی لوری مخک کوو. باب ما يذكر في المسك وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المصيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن ادم له الا الصوم وانا اجزي به وخلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك. مشک چون که اصلا د اصلي مشک د اوسی د نامه د غټۍ نه جوړیږي نو چا به توهم د کراهیت کوو چې دا خو اصل وینه ده دا ثابتي چې نه دا پروا نه لري ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د روژتي د خولې تشبیه د خوشبویي د مسکو سره ورکړې ده دغسې هغه د شهیدانو د وینې چې په قیامت کې راپورته کېږي د مشکو سره دا تشبیه ورکول دلیل د پاکوالي ده چې په دې کې څه خباثت نشته حقیقت بدل شو حکم بدل ده. باب ما يستحب من الطيب وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجده. دا حدیث چې مخکې موږ ویل هغه حکم یې په دغه ځای کې کړی چې ښه خوشبویي چې سړی پیدا کوی چې هغه د سړی استعمال کړي. باب من لم يرد الطيب وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. دا چې څوک خوشبویي په تحفه کې درکوي نو نه به یې رد کوي. پیغمبر علیه السلام ته خوشبویي محبوبه وه چې چا به ورکوله نه یې رد کوله نو حضرت انس رضی الله عنه ته چې چا ورکوله نه یې رد کوله. مخکې موږ تاسو ویلي وو بالښت شودې او خوشبویي دا چې څوک سړي ته ورکوي د زړه د اخلاص یې ورکوي. هره صدقه هره تحفه او هدیه چې د زړه په اخلاص باندې وي نو په هغه باندې منفعت اخیستل دا جایز ده کړی شي قبلوی شي. که یو شی په سړي بوج واسي د شر به درکول د شر نه تحفې به سړی نه قبلوي. باب الجريرة وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثم ومحمد عنه عن ابن جريج قال اخبرني عمر بن عبد الله بن عروة سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. دا خوشبویي یو قسم د تیلو په شکل نری وي لکه د موږ تاسې عطر عام اوبو په شکل باندې یو قسم داسې خوشبویي وي لکه شمعه لکه سوجي دغه ته دا ذریره وي لکه هغه شی دا سره تیت نه په کنکۍ ډبۍ کې دا اترو والا سره هغه کېږي. نو ام المؤمنین یې چې ما د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حجة الوداع کې د حل په وخت او د احرام په وخت کې د خوشبویي په چا باندې کړې ده په ذریره باندې کړې ده. نو هغه جسمدار خوشبویي استعمالول چې وای مخې بیا لکه سره ویلی شي هغه هم جایز ده او دا نور تیل میل چې دي دام. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حضرة رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما كاملا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدای دې متعال موږ ټول ته خپل رضا نصیب وګرځي. څومره مسلمانان چې موږ ته دعاوې کوي یا دې موږ نه دعا غواړي اخلاص کې محبت کې خدمت کې معاونت کې الله دې ټولو په شر دروس حاجتونه دیني او دنیوي د غیب د خزانو نه پوره کړي د آفات او بلیات او مشکلاتو نه حفاظت نصیب کړي ټول په شر دروس حاجتونه پوره کړي. خدای پاک موږ هم تر مرګ پورې دې تا رضا نصیب وګرځي. خاتمه مو په ایمان باندې کې الله تعالی طرفت العين وقلم خپل نفسو ته مسپاري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.